بردر د طبیعت په زړه کې هلته چې د پنجکوړي سیند د غرونو له لمنو راښکته کیږي او د شنو دنګو ونو تر سیوري لاندې خپلې یخې اوبه بهوي. د سیند پر غاړه یو ښکلی ځای دی چې خلک یې د کس چاپر په نوم پیژني. د اوړي په تاوده موسم کې هر مازدیګر دلته د سیمې خلک او له لرو پرتو ښارونو راغلي میلمانه راټولیږي. څوک د سیند د یخو اوبو ننداره کوي، څوک د ونو تر سیوري لاندې د ماښام سوړ له سیمې احساسوي او څوک د طبیعت په غېږ کې د ښارونو د شور او ستړتیاو هېرولو هڅه کوي. دلته کې مازدیګر راځو چکر دپاره، نو د خلکو ته هم زه وایم چې دا ماشاءالله ډېر ښکلی ښایسته ځای دی او خلکو ته هم زه دا پیغام ورکوم چې راشئ او مهرباني وکړئ دلته سیند کې مه لامبئ او سیند غاړې له ډېر مزه وي او ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی، عوام چلیږي، موسم هم ښه برابر دی. د پنجکوړي سیند د سلګونو کالو راهیسې د دیر د خلکو د ژوند برخه پاتې شوی دی. د همدې سیند اوبه د سیمې کروندې خړوبوي، باغونه شنه ساتي او د غرنیو درو ښکلا لا پسې زیاتوي. د سیند دواړو غاړو ته شنې ونې او ښکلي منظرې د دې سیمې د طبیعي پیژندګلو یوه مهمه نښه ګڼل کیږي. دلته راغلي ځوانان بیلابیلې لوبې کوي، له ملګرو سره د خوښیو شیبې تیروي او د سیمې په هوټلونو کې له سوچه او دودیزو خوړو خوند اخلي. د یخو سیندونو او د یخو ځایونو له راغلی یم د اوټینګ لپاره خپل فیملي مې ملا سره راوستی او ماشاءالله د سیند خواله م راغلي خو مونږ د خپلو ماشومانو د ټولو ته دا خواست چې د سیند ته راشي د لامبا کوشش مه کوئ او ما ډېر جوخ ورځئ د اوبو ته، لږ فاصله کې ته ودرېږئ، خوند ترې والئ، هوا ترې والئ، د اوبو خوند وګورئ. د پنجکوړي د اوبو پر غاړه د خلکو ناستې، د ماشومانو خندا، د مرغانو سندرې او د روانو اوبو شور داسې احساس درکوي لکه طبیعت خپله د ژوند نغمه غږوي. د مازدیګر د لمر لوېدو سره ګڼ ځوانان ډلې ناست وي، خاطرې شریکوي او د ژوند د ستړتیاو د هېرولو لپاره د دې ځای له آرام چاپېریاله خوند اخلي. کله چې مازغه بیخي لکه مطلب ستړي شي نو دلته راشو د خپل مازغو د مکول لپاره، د خپل ریفریشمنټ لپاره، د خپل سکون حاصلولو لپاره موږ دلته راشو. تر د ماسپښین نه زه دلته راځم او د سیند په غاړه باندې کله هغلته راسم، کله هغلته ناست، خو د خپل ذهن لکه مطلب دغه لپاره ریفریشمنټ لپاره دلته راځم او مخصوصا بیا د دې ځای نه کور ته ځم. خو د دې ښکلا تر شا یو بل حقیقت هم پروت دی. همدا پنجکوړه سیند چې د زرګونو خلکو لپاره د سیل او استراحت ځای دی، هر کال د اوړي په موسم کې د بې احتیاطۍ له امله د یو شمېر ځوانانو او ماشومانو ژوند هم اخلي. د سیند تیز بهیر، جوړې کندې او ناڅاپي څپې هغه خطرونه دي چې ډېر کسان یې سمه اندازه نشي لګولی. ژغورونکي ادارې هم هر کال له خلکو غواړي چې په ناشنا او ژورو ځایونو کې له لامبلو ډډه وکړي. ځایي خلک وایي که د سیند پر غاړو د خبرداریو نښې، د ژغورنې اسانتیاوې او د خلکو د پوهاوي پروګرامونه زیات شي، ګڼې غمیزې به مخنیوی ومومي. جاوید ملنګ، شال نیوز، بردیر واړی.